دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه نن چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې 4مه نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. ستاسو پام راوړم د میدان وردګو ملي تلویزیون د دې مهال مهمو خبرونو ته. میدان وردګ ولایت کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري سیدآباد ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې ویش پیل شو او دا لړۍ به شاوخوا 14.5 بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویشلو وروسته پای ته ورسیږي. نور حال زموږ د همکار نوررحمان غني په راپور کې. میدان وردګ چې زیات شمېر اوسیدونکي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د یاد ولایت کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست له لوري سیدآباد ولسوالۍ کې 4000 بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شو. سیدآباد کې موږ 4000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې توزیع لرو. البته دا لړۍ به نورو ولسوالۍ ته هم غځېږي. موږ په ټول ولایت کې 14.5 سهمه چې تقریبا 825 ټنه اصلاح شوی تخم دی او همدارنګه 825 ټنه تور کوټ دی او 825 ټنه سپین کوټ چې یوریا ورته وایي، دا به انشاءالله موږ توزیع کوو. دا کومه مرسته چې د سټار موسسې له خوا شوې ده، هغه چې یوه بوجۍ توره کوره ده، یوه سپینه ده او غنم دي، هغه دغو مستحقو کسانو دپاره ده چې هغه اوبه ولري، مځکه ولري او هغه د آینده کال دپاره دغه وکري. بزګران وایي دا تخمونه له دې وړاندې هم ورکړل شوي، د دوی په خبره غوره حاصل ورکوي او همدارنګه خوښ دي چې اسلامي امارات یې په هره برخه کې لاسنیوی کوي. دا کوم تخمونه چې موږ مخ تار کړي وو ښه وو، ټول ښه حاصلات هم ترې واخیستل، ځکه موږ ته معلوم شوي دي چې انشاءالله ښه حاصلونه هم واخیستل او ښه تخمونه او ښه اصلاح شوی تخم و کوټ یې هر ته یې ښه وو. د کانۍ په حساب باندې ډېر ښه دی، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او دا د خلکو سره مقصد ډېر غټ کمک دی. موږ دې ته ډېر ضرورت لرو، هر وخت باید موږ سره د کانونو سره داسې مرستې وشي. دا اصلاح شوي تخمونه چې په دغه ولایت کې به شاوخوا 14.5 بزګرانو ته ورسیږي، ترڅنګ یې مسؤلین په راتلونکي کې د نباتي ناروغیو درملو اصلاح شوو تخمونو د ورکړې ډاډ ورکوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر د اسلامي نظام ثبات د ولسونو د یووالي او انسجام لپاره په جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړ او د ولسونو د غوښتنو د حل ژمنه یې وکړه. نور حال له زابل څخه د اسمت الله قایل راپور کې. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د اسلامي نظام د ثبات د ولسونو د یووالي او انسجام تر عنوان لاندې په جوړه شوې غونډه کې د هیواد د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګډون وکړ. د زابل ولایت قومي مشرانو په جوړه شوې غونډه کې د اسلامي نظام څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې اوس په هیواد کې اسلامي نظام حاکم شوی او باید ټولو وګړو ته په مساوي ډول سره خدمت وشي. دوی له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د زابل د شمولزو ولسوالۍ په زنجیر سیمه کې د پاکستان هیواد سره پر فرضي کرښه جوړه شوې دروازه دې ورته په رسمي ډول د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شي او د لرې پرتو ولسوالیو لارې دې ورته جوړې شي او دوی ته د صحیح مراکز ډیر شي. ولسوالیو خلک ټول لارې پر باندې دي، لارې نسته، مزدورۍ ته لار نسته، د مریض وړاندې ته لار نسته، دوې مرجې دي، دواړې پر باندې دي. یوه له پاکستان سره د تګ د راتګ لار اوس مریض پر انتقال کې دا بنده ده، یوه لار له ولسوالیو مرکز ته ده چې مریض را انتقال کې دا اوس یو څه وخت بعد زیاتې بندېږي، یا واوره کېږي یا خطي کېږي. چې دا د آبادي نیست دغه چې بارډر چې زموږ دپاره یو حیاتي لاره ده، زموږ د اقتصاد، زموږ د مریض، زموږ د تګ راتګ، که څوم نیم افغانستان پاکستان کې د نیم دلې ده، دا راته رسمي کړی شي او دا د وزیرانو شورا کې یاده شي. که څوم ډېر واره موږ یاده کړې ده خو تر اوسه پورې څه مثبته نتیجه نشته. په یاده غونډه کې د زابل والي د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل موږ هڅه کوو چې د دې مجاهد ملت خدمت وکړو او د دوی ټولو ضروري او شرعي غوښتنو ته رسیدګي وکړو. والي زیاته کړه هر دولت مکلف دی چې د خپلو ولسونو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي. تاسو په کور کې موږ ته ځای راکړی وو چې ورور د ورور میلمه سي، ورور د ورور میلمه سي، 20 کاله ولاکه ګرمې اوبه ورکړي، تاسو موږ ته ګرمې اوبه راکولې د اودس لپاره.
تاسې موږ ته په کور کې ښه شی راکاوئ موږ به څنګه ناهله کېږو چې ستاسې د خدمت څه به مخ اړوو خو ګورې یو خواست درته کوم موږ ته خواست مه کوئ چې الله دوی باقي وساتي دې نظام ته خواست وکړي و الله دا نظام قایم و دایم وساته دا منو لکه حاجي قمرالدین اکا چې وویله خامخا په دې سب کې به کمزوری سړی راځي هغه به د خپل ځان په خوښه راځي د خپل ځان خوښه به کوي د خپل ځان ښه به کوي دا نظام داسې نه دی. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر په جوړه سوې غونډه کې وویل اسلامي امارت تل هڅه کوي چې خپل ولسونو ته په پوره توګه خدمت وکړي او د دوی ستونزو ته د توان تر حد رسیدګي وکړي. هغه وویل چې زابلیانو تل د خپل خاورې د دفاع لپاره قرباني ورکړي او د هیواد په هر ځل ازادۍ کې لومړی د جهاد سپېڅلې لار خپل کړي. هغه قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به لازمي هڅې کوي. د زابل د ولایت ولسونو یقیني مشاهمت کړی په هر مرحله کې یقیني مو توره کړې غذا مو کړې قرباني مو ورکړې شهدا مو ورکړي زحمتونه مو ګاللي چې ستا پوښتنه او ستا ارزو او ستا خدمت والله العظیم د ځان فریضه بولم په بل عبارت د ځان افتخار بولم. ستا پوښتنه ستا قدر و عزت او ستا خدمت درې سره شیان پوښتنه ستا عزت و قدردانی او ستا خدمت د ځان فریضه بولم او په بل عبارت د ځان افتخار بولم. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي خدمتونه د زابل ولري پرتو ولسوالیو ته رسیدلي او دا کړنه د ولسونو د خوښۍ سبب ګرځېدلې. د غزني ښاروالۍ له لوري د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 پروژو کارونه پیل شول چې پکې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د غزني ښاروال وایي په دې پروژه کې یو پارک او یو استنادي دیوال شامل دي چې 2 میاشتې کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. راپور یې محمد یعقوب شرافت راکوي. د غزني ښاروالۍ په همغږۍ د یونفس موسسې له لوري د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د 2 پروژو کارونه پیل شول. په دې کې یو استنادي دیوال او یو تفریحي پارک دی چې د غزني ښار 4م پلان سیمه کې په څه باندې 11,000 متره مربع ځمکه جوړیږي. دغه پروژې او ترڅنګ د استنادي دیوال پروژې چې ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه او مالي لګښت یې د یونفس مؤسسه ورکوي چې د دواړو پروژو لګښت 14 میلیونه افغانۍ راځي. دغه پارک مساحت یې 11,203 متره مربع ده. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د تفریحي پارک په جوړېدو خوښ دي او ترڅنګ یو شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې. یکی از یک طرف زمینه کار برای یک تعداد کسای بی‌بضاعت و مردم پلان 4 میسر شد و از طرف دیگه همین پارکی سالها میطور بیکار مانده بود و شاید محل کثافات شده بود این امروز افتتاح کردیم. اوس ان شاء الله کارم خدا شکر الحمدلله خپل خاور وطن خدمتم ده او روزانه راته پیدا کیږي ته ډیر خوشاله خیر یوس. د غزني ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي د یونفس موسسې په مالي ملاتړ به سږ کال د 28 پروژو کارونه بشپړ کړي چې د یو شمېر پروژو کارونه یې جریان لري. د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د مرکز سربیره په ټول ولایت کې د څارویو د پوستکي ناروغیو واکسین کمپاین پیل شو. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په همکارۍ مرکز پلی خمري او ولسوالۍ کې د څارویو د پوستکي ناروغۍ پر وړاندې د واکسین کمپاین پیل کړی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو مسؤل امرخیل وایي چې دغه پروسه د FIO په مالی همکارۍ ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 45,000 ډوز واکسین پر څارویو د بغلان په 10 ولسوالیو کې پلي کیږي. امرخیل زیاته کړه چې واکسین په مرکزی بغلان، دوشي، نهرین، خوست فرنګ، پلی خمري، ډنډیغوري، خنجان، بنو او د صلاح ولسوالیو کې پلي کیږي چې له پیل څخه یې تر دې مهاله په دې ولایت کې لسګونه څاروي واکسین شوي او د یاد ولایت د مالدارۍ امیر لخوا یې وخت په وخت نظارت ترسره کیږي. د بغلان مالداران وایي چې د واکسین د کمپاین له پیله خوښ دي او زیاتوي چې که پر وخت د دې واکسین د پلي کېدو بهیر نوی پیل شوی ښایي د مالدارانو ګڼ څاروي له منځه تللي وای. د کرنې وزیر د هیواد له یو شمېر بزګرانو او مالدارانو سره د غوره چوپړتیاو وړاندې کولو په موخه لیدنه کړې. نورحال په راپور کې
د کرنې اوبو لګولې مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د هیواد د بزګرانو، مالدارانو او نورو هیوادوالو ستونزو د حل په موخه د هیواد د بېلابېلو ولایتونو له لسګونو اوسیدونکو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او وړاندیزونه اورېدلي دي. په دغه ناستو کې د کرنې وزیر د هیوادوالو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه اورېدلي او د حل په موخه یې اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې کړي دي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت یو خدماتي وزارت دی چې د کرنې او مالدارۍ سکتور د ودې او پراختیا لپاره د هیواد او کروندګرو او مالدارانو ته بېلابېلې چوپړتیاوې وړاندې کوي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښې چارې.